زما محترم و مشران و کشران، تقریباً د انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام شپږ جلسے تاسو ټول واورید. د علماء تقریرونه تاسو په دې موضوع باندې واورید. نن د شپې په جلسو کې اخرینی جلسه ده او سبب د ورځې 1 بجې 12 بجې کوټه گیټ کې چې کوم جمعات ته د جناب قاری اسلم صاحب سبا وپاږي کی. عزیزانو، اریو عالم ستاسو په مخ کې خپل درد دل د خپل وس مطابق بیان کړي. زه هم د دین یو ادنا خادم او د ادنا طالب العلم په حیثیت یو درد دل د دې وخت د مقتضیات مطابق ستاسو په مخ کې عرض کوم. مصیبت دا ده چې خبرې ډېرې او زما ورته دومره تاب بچرته چې هغه ټولې زستاسو په مخ کې بیان زکه چې زما دی وخت کې 54 سال عمر دی او په 54 سال عمر کوئی زه دې ډېرو چغو والو د 80 کالو بوډا کړم. نو عزیزانو، زه تاسو ته ایمانی وایم چې پخوا ما په یو شپه کې به سحر بانګه پورې 15 جلسې په دې پیښور کې کول. اوس چې یو کمم 2 ورځې می طبیعت دروندی او د خبرو تاب راکې نه. تاسو به وایي چې دا ټول عالمان تقریرونه کوي، دا ټول غریبان بوډاګان دي. دا ټول پکې دننه کھوکله شوي دي، اسه ډانچې در تخکاری. زما طبیعت ته ډېر زیات حساس، زه زیات بوډا په دې اوم شم، خو نه داسې بوډام نه یم چې دا د وخت لوټيري او غداران چرته دا سوچو کی چې زا ضرب مرشنا. کزمر شم دا الله دین پچا پورې موقوف نه دی. بل بجلگر مولا کاتا اللہ شاہ بخاری مر شو، خدا پاک 2 کروڑ آتا اللہ شاگان پیدا کر. کمالانا مدنی مر شو، تاسو ګورئ په دې مدرسو کې علما ناستی، هغه فرایض چې کوم مولانا مدنی په دیوبند کې انجام کول، بخاری او ترمذی لولو د پاره خدای نور مولانا مدنی پیدا کړی. ٹھیک ده جی؟ د پیغمبر د وفات نه وروسته ک دین حقا وران نشو، نو زمونږ د مرګ نه وروسته دین حقا ورانه دی نشي. سره په خپل وس پړ
ده ما سره حس هغه فطری حس چې ده هغه ده چې زه د خپل ملک ته ګورم انتهایی تعجب راته کی او دا شعر را یادېږي چې یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي دا فطری حس ته ماتا انتہائی پریشان کن د پاکستان غم ولی دا بدرته وسوه بیا په دې ملک کې د علماو تاسو واوري د ډېر زور په دې ولګولو چې شیعاګان داوي او مونږ داوي ډېر پوښتنې به یې اسې درته خبره کوم ما ته په دې جلسو کې لوی تکلیف بلی لوی هغه دای چې دا خلق داسې ناس دي لکه دا دم کړه مړس نه داسې ناس دي پوېږي نه او کله داسې ګوري کله داسې ګوري خبره نه کوي تاسو خیال را لوی تکلیف را ته بل دای خبره نه کوي قسم په خدای چې د کافی زمانه نه دا یو طریقه د علماء او د تقریرونو او تبلیغونو را روانه ده خبره نه پوي سنخلی نه در پوري دینه زیات بد قسمته دی یو قوم بل څکی دي چې پاغه پوري سنخلی نه لکه طالبانو ته سړی درس کوي درس نو هغه ته د طالبانو پته لګي مدرس ته د طالبانو پته چې دا طالب پورې سبق نخلی او دې پورې نن خلی دا وګورئ چې دا کوم وسګړې وړې وای لګیا دي دی وګورئ چې دا کوم وسګړې وړې وای لګیا دي دی پورې سبق نه دین خته دا شورا ته چې کم تلی دی پورې ټکه نه دین خته چا پورې چې سبق اون خته د سردار کونین فرامین ورپورې اون خطه آب بیا ملنګ وی او هغه خدمت د پیغمبر د خبرو بکای چې کوم خدمت ابو هريره کړو هغه لاجبه د قران کریم ساتي چې کوم لاج د قران د پیغمبر نرستو حضرت عمر ساتلی نندان نسخه د قران چې ستاسو په مخ کې محفوظه پرته ده دا د حضرت عمر برکت نو عرض مې داو چې مونږ پورې سنخلی نه په خبره نه پوي عزیزانو تاسو په دا پويږئ چې زمونږ او د شیعاګانو منځ کې الکه دا څه جګړه ده هیڅ جګړه نشته تاسو وای چې کوم قوم کې دا اهلیت نه کوم قوم د قوم کې دا اهلیت نه چې د خپل زامنو د خپل خزه سره فیصله وکي هغه قوم کې دا اهلیت شته چې نن نسور له سوا کال رستو د ابوبکر او د علي فیصله وکي دا اهلیت پکې شته کوم قوم چې د استنجا کولو په تمیز نه پويږي هغه قوم کې دا اهلیت شته چې هغه د پیغمبر د اولاد منځ کې فیصله وکړي
استا څه کار دی او زما څه کار. د شیعو ټول مشران منم. څوک نه منئ؟ شتا تاسو کې څوک؟ شیعه پنځتن پاک وای. زویم چې د پنځتن پاک د کوسو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچي دینه لویه دوی بل نشته. کایشه کی مجازی شکو پایسک بوسی دا مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. پایسک بوسی دا مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. د سپیخ په ولې صفای لکه وې دا سپه به کله کله د لیلا په کوسو کې ګرځي. نو د لیلا د کوسې خاورې د خپو سره لګېدلې دي، نو ځکه سپون چې خاورې سپ مجازي شو. ټیک شو. 12 امامان ته وای. د 12 امامانو کوسې جارو کول په جارو زب خپل سعادت غنم. ٹھیک شو. ګوته پکدا ازمانم فقہ جعفریہ خبرې کوي. راش په دغه فقہ جعفریہ به خبرې وکړو. که فقہ جعفریہ د قانون محمدینا قانون خود دی یا قران دی یو حدیث دی بل څه شته پکې. فقہ تدوینونه خرستو شوی دی 150 کال رستو. اصل شی قران او حدیث دی. اصلی دین قران 1500 آیاتونه احکام 3,500 حدیث احکام 4000 روایاتنا ډانچه اسلامیه جوړه ده. کده دینه فقہ حنفی خلافی مونږه نه منو او کده دینه فقہ جعفری خلافی مونږه نه منو. خبر خلاص پدې به خبرې ز ستار څمنم ته زما درې کسان نه مني. کم؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر د خدای خودم رخصو چې د غرمه پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشو الله وی ابو بکر ته زما سلام وایي. نو د خدای خواخو استابدي شنو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده؟ د خدای خواخو او استابدي. عمر هغه انسان دی چې په قران کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وي چې عثمان په خدای مې دي قسمی چې تا جنت 100 زله په بیا اغسته. د خدای او د رسول خو ابو بکر، عمر، عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده. نو وایا چې په غلطه ځای موقته آسمان نه आवाज تا تم نکیږي او ما تم نکیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو تب مویا او زبه مخیم. که حضرت عمر غوند سخت زړه والا خرازی او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو ستا او زما منس کې چې حق د چا طرف دی
زما دا ایمان دی کما ته دا ثابت شي چې حق تا سره دی زب سبا تور جوبه واچوم او تور پټکې په سره مو زشیا کېږم الکا جګړه څه خبره ده خو تم جنت لا زور کې اوسیم کوم کدارا ته پته چې ستالار جنت تلنده ده زشیا کېږم او کزمالار جنت تلنده ونو ټیک به تسنی کېږي دې کې د جګړې څه خبره دې کې جګړه نشته فساد نشته اسلام تر تاو ما چې را رسېدلی دی دا د پیغمبر د خسته او اخلاق برکت دی اخلاقی مظاهره به سره کوو که پیغمبر په طائف کې د کاڼو ویشتو نه بعد دعا وکړه چې پروردګار د طائف خلکو په ما د کاڼو بارانو که اے خدای د دې په بدل کې ته په د رحمت بارانو کا اے الله په مای کانی رو ورول خدای د دې بدل کې ته په رحمت رو وروا زما ديدان عرض مې دا چې زما بچي او سرا د دلایلو جګړه دلائل با ما تخیر دلائل با زدر تخیم چې حق کم طرف تاو اغا طرف تا اتباع بکو خبر خلاص دا وقت آیا د شیعہ سنی د فساد دے او کدا وقت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار دے پټول ملک یو ګورای دا خوف او حراس چالا تھوڑا گروپ راوته دي ا تھوڑا گروپ ته چا تھوڑا دوی ولت څه هوا ور کوي لګیا دي په اخبار کې فوټوار خزه کې مکړی پرتی دي نن جنگ پندای کې وګورای یو ماشوم په تبر کې مکړې پروت دی نن جنگ پندای کې وګورای بیا دې ظلم لا ته په ټي وي هوا ورکې ستاد ملک ټلویزیون دا ظلم قوم ته خی چې دا وګورئ د دې مفهوم مخالف سره وزي اوس په دې ټکی کې خدای سر در پورې نخته خو په پوي بشي د دې مفهوم مخالف سره وزي چې ستا دور حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په خدمت کولو ستا دور حکومت د ملک او د قوم خدمت نشي زما خزا زما بچی په کور او په کوټه کې د محفوظ نه زبتا څکم زبتا سکم زما مال د پکور کې محفوظ نه زده تا سکم بیا تکایڅ ستا قومي اسمبلی په 8ویں ترمیم بل کې نخته ده 8ویں ترمیم بل کې او ملک د قوم بچی په تبرونو کې مکیږي لچا تا 8ویں ترمیم بل پاس کړي چې سمې کړې دي دام روا او چې سبا قوم دام روا هاجي او ملک کې د قوم بچی لګیا دي کې مکی دا زما ذمہ واری ز د ملک دشمن ډاکټر چره د مریض دشمن نشي کېده ککې دې شي عالم چره د قوم دشمن نشي کېده دا لیبل
خطا سره ډېرې پرتی دي چې इनकी गिरफ्तारी अमन आमा के सिलसिले में लाई गई। अमन आमा खराबों दा थोड़ी वाला तमावेली दी चे खलक मुड़ गई जामने आमा खराब जामने आमा खकोम कौम तवैम ची वीख खरिया कहने पाता सुन के ते होशियार रवी खरिया कहने पाता सुन के ते होशियार रवी अंधेरिया सनराता नींदर सी बेदार रवी मंगना वही शफाता बंदगी ते तैयार रवी ते मसलवी किताब दा तू रो शरे दी बंद विच खरिया के नहीं पाता सुन के ते होशियार रवी अंधेरिया सनराता नींदर सी बेदार रवी तेरे दरबान दी अजीम मेरा रवानी दी जमादे पे खुदा कसम हुई कदा दे तरफ त्यार दरबान दे राला जख मलंगिम जियात लजियात मड़ बशमा जखो गरीब मा जियात लजियात मड़ बशमा गमरा सरस्तासुद जयगिरुनो स्तासुद बंगलो स्तासुद 11 लाख रुपो फर्नीचरो दे पजान न जाड़मा पजान न जाड़म नखपल कटो बिस्तर जाड़मा कजाड़म स्तादा नाजक खजा जाड़म चिदा तुमरा पनाज दे सातले दा गरीब बचरता मंडे वही जखपली लुड़न जाड़मा जमा लुड़ा गरीब सरादती लोग सरादती कचकोर के उसे 2 सरादती जस्तासो द इंग्लैंड और द अमरीके MRCP लुड़ा जाड़मा खपल जामन न जाड़म मलंगान दियो दरवेशान दियो पजमका नास्ता सरद आदत्ती जस्तासो जामन द अमरीके फाजिल शो द जाड़मा the Murray Cadet or the Murray Public or the Murray Convent College student an jadama zama pakor ke tora katwai na jadam sta pakor ki blueprint tu na jadama मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर मुर्दाबाद इस्लाम जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद हदीस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद बिजलीगर मुला पतो पौला बिजलीगर मुला चशेद मुर्दाबाद जिंदाबाद जमाजिजान अर्ज में दाओ चिजान न जाड़म जस्तासु बंगले जाड़मा स्तासु अगा गुसल खाने जाड़मा चिकमा यो गुसल खाना पर 1 लाख रुपए जोड़ा दा आधा गुलो ज़ैम जाड़म चिद से पाक ज़ैब ब्या चरतई
چې تب په کې غل کې هغه دې جاړما او بدبختا زه خدا ملک جاړما زه خود ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکې هم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب هم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپه مزیبم تاسو کوي ما د پر مزین نشته زمولایم بیا تماته تعلیم افتم نه وای دا خلق چې خپلو کې کینی وای مونږه دا پڑھے لکھے خلق چی پڑھے لکھے مونږه دا خلق پیدا مليان دي یعنی مولا ورته جاهل ښکاري پڑھا لکھا دوی هغه چاته وای چې چا انګریزي ویلي چا چې قران ویلي هغه ته پڑھا لکھا نه وای سینسیبل خلق گریجویٹ خلق دوی چاته وای چا چې د پیرنګي جبړې رزده کړي گریجویٹ او سینسیبل دوی هغه چاته نه وای چې چا د محمد رسول الله جبزده کړي زما عزیزان نو عرض میں داو چې کدا لعنت په دې سرحد را واوړېدو ټول مربد چيلي مور تر کما پورې د چيلي د سر خیر غواړي پرونم در کې 50 ملیشي والا وجلی دي پرونم ستا په سرحد باندې دو عرب او دو ور سره نور چې افغان مهاجرو ته پیسې وړي پیسې ته یوړې او دوی حلال کړ تناست اعلی 8ویں ترمیم میں بل پاس کئی او په سرحداتو دی خلق کی مکیگی لگیا دے وی تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا زما په مخ کی او خلارې جوړوینا بدبختا ته په مزو کې اخته او زما بچی کباب کیږي لګیا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د دې ملک لاج او ساتای د دې ملک حفاظت وکړي تاسو وګورئ د کشمیر په سرحداتو سال دی زمون فوج په دنیا کې مثال نه و اوسم په دنیا کې مثال نشته نه نشته هغه مړ کېده د کشمیر په سرحد دا مونږ د پاره سنیک فال نه دی نن هغه اندو چې تاسو بوي چې سل پاپړ د یو لور دا بموي سل پاپړ د یو لور هغه اندو ولنن ستا پس بیگمو کې پړې چولې دي او د مداري غوندې دي غړې ولې هغه دې زکه غړې چې پاغه کې وګوره د پردي ملک موټر نشتا پاغه کې وګوره د پردي ملک توپی نشتا د پردي ملک ټینکونه نشتا بحری بیړې هغه خپل جوړی کړی دی او نن ستا په سمندر کې چلیږي لګیا دی بحری بیړې الټمی نظام دا وګورا روس تیریږي امریکا تیریږي په سلور بولی ولا راځي ولی وزیر اعظم وګورا او مغه د 2.5 پیسو ټوپای او د 3 مینو کمیسه اغوستي کني اغوستي مور به او مغه د 5 مینو ساړي تړلې وا او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم وا د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم دی او د ململ د 100 پیسو کمیسه اغوستي نن تاسو د 3 کسانو وزیران یې
کله یو برش پسان مګي کله بل پسان مګي کله یو مګي کله صاحبنم جنډي خوخيږي او نم موټرې خوخيږي چرته زې پونګي درته والي کیږي ورشه دا غي بنگلې مو ګوره او تاسو خپلې مو ګوره نن د قوم بجټ چرازي د قوم مړای په ولې غوسيږي زکه غوسيږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي په ملک پټرول ولې ګران شي اور ولې ګران شي چینی ستاد ملک پیداوار دی ولې ګران شي په متیازو کولم ټیکسونه ولې ولګید زکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي د ملک د بیگماتو اخراجات نه پوره کیږي هغه اخراجات پوره کول د پاره لاندې سطح خلق مړای غوسي شي زما یو کور د زپکه اوسېګم په ما دی ولې ټیکس ولګي ولی زما یو کور دی په ما دی ولې ټیکس ولګي دا کوم انصاف دی دا دی هغه ګروپ فتوا ورکی هغه ګروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت ګروپ جوړ دی چې اسلام په تیزه راوړو ا دې فتوا ورکی چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي د سکلو بودی په ما ولې 15 روپۍ میاشي ولی په دې ملک زدا حکم نه لرم چې مفت وبوست کمیټه کې بجټ خود شیباغ په فنکشنونو تباہ شوټو اخو د شیباغ فنکشنونو خورو نو فنکشن باندې چې لس لکه ولګي اب زمون سرمنې نه نو باسي بیا 10 روپۍ ریړه دی ولې مزدور ورکی کمیټه له ولې پرېړه کې مې ټیپری خېدي خرسي کېمنا بیګاله ته بچینه اردي او استاد کمیټه دې زلا 100 روپۍ میاش ولې درکم په دې ملک زدا حکم نه لرم هیڅ بنئ او کله شاهانو خرچونه کم شو تاسو مساوات وای مساوات نن ستا په ملک سوشلیزم وګورا او بریاویږي لګیا دی ته دلته ګرځې شیعاګان لګیا دي ابو بکر پناه کو سنه لګیا دي نه دوی پناه کړه دوړه پتو پاو لګی وی خدایم سټیو باسا سوچو کئی بدبخت کم بخت قوم لک شرمی دلو سوچو کئی ملک د سشیخ کار کیږي لګیا دی سوشلیزم ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي ته د ابوبکر او د علي فیصله کې د خدای د وجود نه منکر په ثوابای کې وګوره یو تحریک شروع ده چې عذاب قبر نشته والباس بعد الموت چې ده دا ډکوسله ده چې مولیانو رئیس دی ټول نوې پوت چې ستا کم ده دا په دې قهر اخته کیږي لګیا دی اتی وکی ودري ته دا غواړي چې ابو بکر او علي فیصله وکم ستا اند نسل چې ده دا بروسي وي یا لکا ستا اند نسل چې ده دا بټول دمانی د وی سی آر د برکتا ورشه ناول کی سینما وګورئ په پندای کې اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنٹ وی د شپې ورشل ته د زنانو بازار وګورئ دلته یو تیګړې ځوړن کړي ټول پر باندې راشي مازیګر
صدر روډ وګورئ صدر روډ لکه یوازې دا توره نه ده چې مازدیګر کې ورته روزي یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دغه توره ده شیعو ته وایم چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو 14 محرم دے امام حسین سر قلم کیگی بی بی زینب ته خیمه نه راووتا حسین جنگ په ځای پرې خو او زینب د لاس نه ونیوا او خیمه ته دننه کړه ورته ویو زینب که په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي په خپل اختیار دې سطر مات کړو خدای به سزا درکړي او کبه اختیار به سطر کړې شوی خدای به جزا درکړي دا خدای امام حسین په هغه وخت کې تقریر چې سره د تور لاندې بیبي فاطمه پنځتن پاک یو بیبي فاطمه هم ده کنه پنځتن پاک یوازې دې ته وی چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجا او کې کنده نشي پنجا ده پنځتن پاک پنځتن پاک کی بیبي فاطمه مو دیکھو وګورئ پنځتن پاک کی بیبي فاطمه مو چې وفات کېدن وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي د ورځې دویمه دا چې زما کټ جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپڑا چرته پردې سړی و نه ګوري جنازه مم د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپڑا مم پردې سړی و نه ګوري الله دا بیبي فاطمه وا د بیبي فاطمه د سطر د عالم ما ته ګوري ما ته د بیبي فاطمه د سطر د عالم چې د کفن کپڑا اوم پردو سړو نه پټولا زمون د ست د خزو د سطر څخه عالم دی خو ګوري مونږ قرآن منو دواړه ډلې هغه منی مونږ من قرآن سوي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اے پیغمبر دې سړو ته وایي چې خزه وګوري نظر ښکتا کوي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او خزته موایا چې پردې سړې چرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما دا قرآن ویلي دي د بجلیګر مولا خبره نه قرآن وای خزتم چې سړی ته نه ګوري لاندې به ګوري او سړو ته وای خزته به نه ګوري لاندې به ګوري راشد قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ اته دیرش کاله د پاکستانو شو د خزو سودا ختمه نشو اور سحر روزی څاخلی زکل کله دا کیسه خانه نه پدې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکي رومال دې ایک سره ایک سره ایک سره د پاسه به صاحب اعظمونګه د غیور قوم خزراشی پختانه پختانه مینګه پختانه مینګه
تاسو پیژنم آب پیراشي تاسو څنګه ده کپڑا خانه تیرا وشم دکاندار مخکې تیرا شه مخکې حال تببل چونډه ورته ناشتي تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې په خوابه مولیانو مسلې کولې چې کومه خزه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي مالوس د چا نکاح شوه نو ماتيږي بچ شي نکاح شوه نه ده نو مات پڅ ماته د خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوه نه ده نو ماتيږي بچ دا زمون ملک دا زمون اوس دوی وای چې دا خزبه بنديږي څنګه یو منټ یو خزا سرلان دی او په پاس وړاندو کتا سو د خزو بوی ولیدو په سرکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوت صدر کې आवाज وشو چې یو شعر راوته د خزونه پوزي وکړ هغه نو ګوربيجو په ټول صدر کې وګرځیدم دارو د پاره خزانه وا اوره خزا چې ګورځي پس په دا چې چل کړي چې رښتیا چرته راټوک نه سحر بو صاحب پلانی ځکه هم خزنه پوزا وخوړه رښتیا کېده بنا بالا مانه ته سره راغوي چې کابل کې یو خزنه بیگا پوزا ووا هغه ورځ یو افوا شوی و تاسو ته یادي چې یا کتوت نه بار یو خزه خره شوی ده اوریدلی الکه څنګه خره شو وی خزه نو ما چې واورید نو مال یو نه دخره ډېر خري لکه دا څه غول خوري یو خزه خره ده کومه خزه چې شپه ورځ بار ګرځي اخره ده نو خري ډېر دي یو غریبه نه ده خره شوی ټول خري رااله چې کوئی عورت گدی نہیں ہوئی خیال مراد خان اخبار کراله چې بیت الله شریف کې چا قران خورله هغه سړی نه چمچورای جوړه فوټو یې ور کړو ټیک شو سکال چې اجیان څه مال لکه دا پتال ته کوي چې دا رښتیا سړی چمچورای شوی سعودي سفارت خانه اعلان وکړ چې به سو کم چمچورای ممچورای نه دی دا څه غلط خبره چا کړي دا نه چمچورای شوی نو ما دې بدبخت قوم ته وي چې سره ناجائز قران وخورو او هغه مار شو یا ازدها شو یا چمچوره شو نو د کچرو غوانو ته هیڅ سبق ته حاصل نشو چې ټول اورس په دې کچرو کې سیوا د دروغونه او سیوا د دروغو د قرانونو نه بل کار نشته ٹھیک ده د مال منډي د بېمانو هیڅ سبق ته وانه غستو چې او چې میخه د بلار به پنر خرسي خدای ته وګورئ د ابوبکر نامه مالي خدای ته وګورئ د علي نامه مالي خدای ته وګورئ د زینب نامه مالي خدای ته وګورئ د فاطمه او د حسن او حسین نامه مالي خدای ته وګورئ د خپل خلو ته وګورئ د خپل شکلونو ته وګورئ د خپل بوتاړونو ته وګورئ د خپل نمونو ته وګورئ وای هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست وای کزرگونا زلا خلپ مشک و عنبر و وینزما اغه نه بادم چستا نام پیالم په خدای قسم چې دام بے ادبی دا زمون داخله زمون خلی ډیران دي
پډیران د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی نامه څنګه کوم خلک شپه ورځ بکواس کوي، کوم خلک شراب سکي، کوم خلک سیګریټونه سکي، کوم خلک پایپونه سکي، کوم خلک حرام خوري شپه ورځ ا د دې قابل ده چې د پنځتن پاک نامه پیوالي، د دې قابل ده. زما عزیزانو مون پورې هغه خلقم پلیتیږي لګیا دي، مون خو یو پلیت ډن نو چې خپل ډن تا داغي نامې را وغورځو هغه مون ځان سره پلیتو. ابو بکر الله ابو بکر دیکھو وګورئ د پیغمبر نرسته ابو بکر خلیفہ د خار نبار یو بوډای خزا اوسېدا نو ابو بکر بسار وختي په تیار کې لاړو بوډای له بیزه جارو کو منګه به ولا را ډک کو ضرورت د ورځې به ورته کې خو بیا به تلاړ. حضرت عمر بم دا کار کول یو ورځ عمر لګ وختي لاړو چې ګوري څوک جارو وਹੀ لګیا دي چې نږدې ورغه عمر فاروق وای چې ما وکړه فیضا هو صدیق ابو بکر صدیق امیر المؤمنین او بار د ملک نه به بوډای تا په جومپړی کې جارو والا او منګه به ولا راډک ابو بکر. بیا ابو بکر چې پیغمبر وای مال راوړی د jihad تیارې کیږي مال راوړی ابو بکر زی او کور کې جارو وਹੀ او ور سروړي او خدمت کې پیش کی جارو. عمر زی نیم مال راوړي او نیم پریدي مال راغه تا سمرا راوړو جندم تا درېم ایسا چا څلورما ابو بکر تا سمرا راوړو او تو پروانه کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانه کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی زما د محبوب د خلینا بد مال لفظ زی والله چې مال نامه وا ام په کور کې نه دی پرې خزست کستا د خلینا د مال ټکه وته. هغه ابو بکر چې بیعت ته وشو نو سحر صادری پوگا چولی دی منډی ته روان نن ته چې حلف وفاداری اوچت کې نو تاسو ته چل کوو ته خدای په سیلاب یو سات مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د ملک دا چمچي ډېرې زیاتې دي چمچي په مولایانو کې نشته دا ساربه چې خپلو کې ولاړی دا څه دوه خبرې کوي نو د مولا ورته څه خپل چنګنی وړي ټول ور پورې او خاندي دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تخلواز نه څه چل شوی دی څه چل شوی مولا یو مستقل وقار پکار دی یو شان پکار دی کم سړی چې د غلو ډک دی زباغه ته چوکره کې ما سینه کې هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو آپ زد دی کو سړډو دروازو ته وړم د دوی دروازو ته اخلو کړ تاسو ته وایم چرته صاحب ځانو پیژنې خدایم پرېخه اوای پېمان چې په دې کائنات کې د خدای نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته داغه نه لوی مشفق بل څوک شته داغه نه لوی طاقت د بل چا شته داغه نه لوی ورکون کې بل څوک شته داغه نه لوی مهربان بل څوک شته نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټه تا سره نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي
شرم نه درځي خدای تاسو پرې په دې ملک وګورئ بدبختو کچرتا आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او مراد پیاسلی ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي شي او یو څو ورځې ارسلان اوس دا بلایسار نه لاندې دا زیارت نه دا دکې وګورئ سال جوړ کړی دا سال د خزو سره قیامت برپا کړی دی و بدبخت او ظالم قوم اسرق تو ګورا اغه رش تو ګورا اغه لپنګانو لچرانو لوفرانو تو ګورا او ځوان خزي دغه زه ته ورلې ګلو تو و شرم دلی عمل کا حکومت ورته پولیس درولې چې څوک زنانو نه چوي زنانو نه چوي یو افسر ماته وی ویرا پلانی الک له ډیره سخت سزا ورکوم مال ولی ویل جنا کوي چیړي مال کمزې کی چیړي ویل په سړک چ رواني وای مالی له خود نر زامن دي د جنا کو څه کار دی چې په سړک ګرځي ولی الکا د الله سورزو نهاري او د مجمد د پولاو راته مخ کې کېخوا او راته چې دا و نه خوري بچ بشمه وای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه خردینو د بڅوک راټینګي ته ګورئ دا ملک با څنګه د حیا او د غیرت ملکیږي څنګه بکی مونږ خو تباشو زمون خو بیړی غرق شو والله ک بجلیګر مولا جنت تلار شي چې په دې قوم کې اوسېږي والله ک جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتو تونه تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې چولیې چې سړی مړ شي او صاحب دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي برې شي چې توتی شي او پاس په جنت کې برې شي په داوی درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناس چې چا په ژوند قرآن یارانه نه وکړي چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه پیدا کړي چا په ژوند محمد رسول الله په نقش قدم باندې تلنو کړي والله که په قبر کې قرآن ورته پسینه کې دی چې خدای پرې لدی پسینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرې ولی د دین څه ثبوت شته اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سړی متعلق وي چې دغه په ژوند زو نه منلم خو زما خدمت ډیر کړی دی د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شفارس کوم الله ورته څه وایي و پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه منله نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شفارس پرېدما نن ته دې خوب کې موده دا خوبونه هم ګوره لګیا ہے چې چرتا پیرونی سے نه بس مونږ د داسې سړی په جولای کې ځان اچولې چې اپويګو په قیامت کې کار پويګا نه قرآن وګورئ قرآن وګورئ قرآن تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کرامت په دوی عملو او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملي. الله وی دا غوی د عمل تپوس بتان نه کیږي. ار سړی به خپل پیټه په سری قران وګورئ بیا وکل انسان